الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او نن د خیره سره دی د قصې د عینک والا جین د پښتو قصې قسط نمبر 10 دی. د خیره سره پسله به راځو. د هغې نه مخکې څه ملګري دي چې د هغو نومونه په منډه منډه اخلم. که خیر مبین حیات دی، د زما په خیال غلامه دی، که غلامه څه نومونه ځای دی، اکبر سعید مروان رور د کویت نه دی. قصې ډېرې خوښوي، کمنټونه کوي، ډېره مننه. الله دې ښه او آباد ساته. محمد اقبال رور د دوبۍ نه، لطیف الله مخلص رور زموږ سره دی، مسافر دی. عمر سالارزی د کڼ نه د افغانستان نه چې کوم دی نو هغه میسج کړی دی، ډېره مننه. الله دې ښه او آباد ساته. مجاهد رور دی د هاتیانو شیرګل نه، په وټساپ باندې ماته میسجونه کوي او قصې خوښوي. الله دې خوشحاله کړه، ډېره مننه. د دې نه وروسته چې کوم دی زموږ یو ورور نوید خان دی او وټساپ باندې زما سره رابطه ساتي، ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه هلک دی او ښه رایه راکوي د چینل په باره کې، مینه ساتي زموږ سره. نو نوید خان وروره الله دې ښه او آباد ساته او ډېره مننه. نو اوس به راځو د قصې طرف ته. د قصې طرف ته به راځو. په تېره قصه کې تاسو اورېدلو چې خلایي مخلوق کومه اشکالي جینۍ چې وه او خلایي چیپ چې و هغو پروګرام جوړ کړی دی اوس او د دنیا د تباهۍ یا د دنیا د قبضې هغو چې کومه په فرانس کې د هغو هغه لیبارټري وه هغه یې پوره کړې ده، د حملې تیاري کوي. هغو چې ځان له کوم دغه جوړ کړي دي، جهازونه یې جوړ کړي دي په هغه خفیه لیبارټرۍ کې، یا کوم هتیار یې جوړ کړي، هر څه یې تیار کړي دي. بل پټ په پټه دیو د خپلې سیارې نه، دیو خو په اصل کې د خپلې سیارې نه بېدخله شوي وو، راځغلولی شوي وو، خو د دیو په شانې چې کوم نور مجرم خلک وو د خپلې سیارې نه راویستی شوي او کوم راځغلولی شوي خلک چې وو، نو دې خلایي چیپ دا ګیم کړی وو چې دغه ټول خلایي انسانان چې کوم دي نو دغه یې د ځان سره ملګري کړي وو. څوک یو ځای او څوک بل ځای، خو ده په څه نه څه طریقه چې کوم دی نو د دوی سره رابطه وکړه او دغه خلک یې راټول کړو او د بلا زوی چې کوم دی نو په لږ وخت کې یو پوج تیار کړو. پوج یې تیار کړه او د دیو سره چې کوم دی نو ښه جدید چې کوم دی خلایي مشینریانې او خلایي جهازونه دي ورسره او ډېره خطرناکه منصوبه د خلایي چیپ او د اشکالي جینۍ جوړه کړې ده د دنیا د تباهۍ ورسره هامون جادوګر او بیلبتوړي هم دي خو او دیو د دنیا د تباهۍ پروګرام شروع کړی دی. بل طرف ته تاسو ته ما ویلي وو چې یو بزرګ په دې ښار کې د ښار نه لرې په یو شاړ ځای کې چې کوم دی نو د هغه د کېناستو یو ځای و، یو پیر و، یو نیک سړی و، ورسره یو د هغه مرید و چې د چا په دعا باندې چې کوم دی د کوم پیر په دعا باندې چې د هامون جادوګر د غار نه چې کوم دی هغه پیسې هغه مال دولت چې دی هغه واپس بینک ته تللی. نو دغه پیر چې دی دغه داسې عام د اوسنو پیرانو په شان دی یو پیر نه و چې راشه به یې بس دا پټکي په سر کړې وو، دا اوچتې اوچتې به یا به هسې مشهور نه، داسې پیر نه و. دا ډېر نیک سړی او ډېر بزرګ او پرهیزګاره سړی او داسې خلکو له الله تعالی چې کوم دی نو داسې عجیبه کرامات او داسې عجیبه طاقتونه ورکړي چې د نن سبا د دور د خلکو پې فکر پې کار هم نه کوي او عقل پې یقین هم نه کوي چې دا څنګه کیدی شي. نو دغه بزرګ ته چې کوم دی په د خدای په قدرت سره چې کوم دی ده ته پته ولګېده چې یعنې اول خو زموږ دې ملک ته او پاکستان ته او بیا چې کوم دی زموږ دې ټولې دنیا ته خطره ده او خطره ده او د انساني د خلایي انسانانو نه د خلایي مخلوق نه ورته خطره را داسې د خطرې د حملې پروګرام دی. نو بس دی په اودس یې وکړو او په مانځه ودرېدو، په نفلو ودرېدو، خدای ته په سجده پرېوتو او خدای ته یې زاري شروع کړه او سوالونه یې شروع کړه چې خدایه ته مونږه د دې مخلوق نه او د دې بلاګانو نه مونږه وساتې او دعاګانې شروع کړې. بل خوا خلایي چیف چې څنګه اوس پروګرام شروع کړی دی د حملې، په دې کې اوس دیو چې د کومې سیارې نه راغلي وو د پلوټو نه، د هغه سیارې دغه ته پته ولګېده، کم خلک چې وو هغو ته پته ولګېده یاره چې زموږ د سیارې نه چې کوم خلک بېدخله شوي وو، کوم زموږ د سیارې نه چې موږ لرې کړي وو ځغلولي وو، هغه چې کوم دی نو اوس یو بل سیاره د دنیا نومې سیاره ده اوس هغې ته تللي دي او هغه سیاره چې کوم دی نو هغه
تباه کول غواړي، هغه قبضه کول غواړي او د هغې سیارې مخلوق ته چې کوم دی نقصان رسول غواړي. نو د هغې سیارې پلوټو سیارې چې کوم انسان د خلایي باچا و نو هغه ولګېد د خپلې سیارې نه یو تکړه انسان چې کوم دی، یو تکړه خلایي انسان چې کوم دی هغه یې راولېږو او هغه ته یې وي چې ته لاړ شه او د دغه خلکو چې کوم دی ته مدد وکړه، هسې نه چې زموږ د دې مجرم خلکو د لاسه هغو ته څه تکلیف ورسېږي. بس هغه سړی را روان شو. چې هغه را روان شو دنیا طرف ته را روان شو، دې خوا سرکټي ته هم د هغه د طاقت په ذریعه پته ولګېده. سرکټی هغه سرکټی تاسو ته ما ویلي وو چې اول کې د هغه سرکټ و سر یې نه و، خو بیا هغه چې کوم دی نو د یو بزرګ دربار ته تللی و، هلته یې سوال کړی نو هلته د هغه ته د هغه سر میلاو شوی او هغه د خپلو بدو عملونو بدو کارونو نه قلار شوی او دا وعده یې کړې وه چې د نن نه بعد چې کوم دی نو هغه به خپل ټول طاقت او ټول زور چې کوم دی نو هغه به د خدای د مخلوق د خدمت لپاره چې کوم دی نو وقف کوي. نو سرکټی خو بیا سرکټی نه و، بیا د هغه سر د هغه د تن پورې راغلی، خو د هغه نوم د اول نه سرکټی پرېوتی دی نو موږ هغه هم په سرکټ یادو. دی خو سرکټي ته پته لګېدله چې یاره دغسې مخلوق حمله کول غواړي. دی اوس په سوچ کې دی او د ښار نه شړې ته بهر ته وتلی او څه سوچ کوي چې یاره اوس خو سلار راویسته غواړي، څه چل کول غواړي. په دې کې ناګهانه د اسمان نه چې کوم دی یو ستوری راخوشی دی، یو ستوری قسم کې شی راخوشی دی، رڼا کوي او د ده نه لرې پرې شاړه که ولګېد او غراب یې وکوسم. سرکټی حیران شو چې یاره دا څه څیز دی، یارېده خو هغه نه ځکه چې خو پخپله چې کوم دی نو د یرې او د کمالونو ډک څیز و. بس هغه پسې ورو ورو روان شو او په قلار غلی پسې لاړ چې یاره دا څه شی دی. سرکټی چې غلی دی او کاڼي نه شاته پټ شوی او غلی ونې کې سر یې ورښکاره کړه نو څه ګوري چې یاره یو خلایي جهاز دی وړوکی شانتې او هغه په دې ځمکه باندې لګېدلی دی، لږ په دې ځمکه ښخ شوی دی او تپ تخیږي او بس ناګهانه چې کوم دی د دې جهاز دروازه کولاو شوه. یو سړی ترې بهر راغی او خلایي لباس یې اچولی دی. چې دی څنګه بهر راغی بس دا سرکټی چې کوم دی نو دا یکدم ور مخامخ شو او ورته وایي چې ښه تاسو چې کوم دی نو اوس د دنیا نه تباهۍ پروګرام شروع کړی دی او دنیا تباه کوئ او زموږ دا ملک تباه کوئ، خو چرې هم نه شئ. اول به چې کوم دی نو زه مخې له درځم او بیا به نور هم داسې څوک چې ستاسو مخې له به درشي، تاسو به چې کوم دی دا دنیا هېڅ چرې قبضه نه کړی شي. دغه خلایي انسان چې دی ده ته چې پته ولګېده چې یاره دا انسان یا دا سړی دا هر څوک چې دی خو لکه دا د دې دنیا همدرد دی ښه سړی دی نو بس هغه ورته ډایرکټ وایي چې نه ته پوه شوی نه یو، زه خو اوس رالم او زه دغسې بیا ټوله قصه ورته وکړه چې زه د خپلې سیارې نه رالېږلی شوی یم ستاسو د امداد ستاسو د مدد دپاره. نو سرکټي چې دا ټوله قصه اورېدله چې سرکټی ډېر خوشحاله شوی دی چې یاره دا خو لا نور هم ښه شو چې داسې ښه مخلوق شته چې یاره د بل مخلوق چې کوم دی مدد کول غواړي. نو بیا ورته سرکټي وایي چې څنګه آیا تاسو زموږ امداد څنګه کوئ، په څه طریقه؟ نو بس هغه خلایي انسان ورته ووایي چې یاره داسې کار به وکړو چې ته به زما سره زموږ سیارې ته واپس لاړ شي په دې جهاز کې. نو د هغه ځای نه به زه یو جهاز تا له راولم، بل جنګي جهاز، جنګي چې کوم سیاره ده د حملې لپاره، او یو به زه ځان دپاره راولم. سرکټي ورته هم د خپل طاقت په باره کې ویلي، هغه ورته ویلي چې یاره ته څه ستا سره خپل طاقت دی، ته په خپله هم تا سره ډېر کمالات دي او څه به سره زموږ تیاره شي نو ما او تا چې کوم دی نو د دغه خلکو مقابله به کوو، دغه به ډېر یخ، دومره به هم ډېر نه او راټینګ به یې کړو که خیر. سرکټی د هغو سره روان شي او دې خوا چې کوم دی اوس هغه بزرګ چې دی هغه په مانځه باندې پروت دی، په سجده پروت دی الله ته او سوالونه کوي. نو چې کله یې خپله دوا پوره کړه او خپل لمونځ یې پوره کړو بیا راپاڅېده، بیا راغی او د ده سره یو تیلی شانتې پرته وه، هغه تیلی یې راواخېسته او په دې تیلی کې لاس دننه کړه او په دې تیلی نه یې چونګې راډک کړه، راویې نو په دې تیلی کې شګې پرتې وې، شګې چې پکې پرتې وې ده دا شګې راواخېستې او شګې یې په دې لاس کې داسې ونیوې او د خدای کلام به یې بیا وې او په دې شګو به یې دم کو.
ښه پوره دم درود چې ده وکړو د دا شګې دم کړې نو بس ده دا شګې واپس هغه تیلې ته واچولې او تیلې چې کوم ده هغه ټوله یې ګډه وډه کړه. بیا هغه خپل مرید راغوښت هغه ته یې ټوله قصه وکړه چې دغسې دنیا چې کوم ده په خطره کې ده. دنیا ته چې کوم دی نو دغه دی دا د خلایي مخلوق نه چې کوم دی خطره ده. نو ته به داسې کار وکړې چې ته به په دې ځای کښېنې د دې ځای خیال به ساتې او زه چې کوم دی زه ورځمه چې د دغې دنیا دشمنانو ته د الله قدرت ښکاره کړم. بس دی هم چې کوم دی د خپلې خانقاه نه چې کوم د بخښنه غواړم د خپل عبادتګاه نه چې کوم دی دی راووته او د مرید د مخې خو دی پیدل پیدل را روان شو، ښه په قلار را روان شو. ولې چې مرید ته هم چې کوم دی د ده د کراماتو او د ده د صلاحیتونو پته نه وه چې الله تعالی چې کوم دی دله څومره طاقت او څومره دغه ورکړی دی. نو بس دا بابا چې کوم دی کله د دې خپل ځای نه راپناه شو او د دې مرید د نظره پناه شو او ښه پوره لرې وته. بس د سترګې پټې کړې او پړه کې د خدای کلام ووي او د ده سره چې کوم دی خپل کم دمونه او کم د ده چې دغه و هغه یې ووي او په ځان یې شوف کړه. چې څنګه یې شوف کړه نو بس د مخې سره چې کوم دی د یو جادوګر په شکل کې غیبي حالت ته لاړ، په غیبي حالت کې راغی او مخې سره چې کوم دی نو دی په پرواز شو، په الوتو شو. خدای کمال دی. ولې جادوګران به الوتی شي او جادوګران چې کوم دی په یو غلط علم باندې چې کوم دی نو هغه به الوتی شي، په دغه کولی شي. نو ولې په نوراني علم به څوک دا طاقت نشي کولی؟ د نوراني علم یا نوراني طاقت چې دی دا خو د جادو او د تور علم نه چې کوم دی نو په 100 چنده بهتره دی، په 100 چنده دی طاقتور دی. بلکې د نوراني علم او د تور علم اړو څه مقابله شته نه. بزرګ چې کوم دی هغه په رفتار شو، په پرواز شو، روان شو، بره اسمان ته چې کوم دی په خطو شو. د کم طرف نه چې هغه ته قدرت اشاره کړې وه چې د دغه طرف نه به حمله کېږي. بل خوا سرکټی چې کوم دی سرکټی د هغه خلایي انسان سره چې کوم دی د هغو سیارې ته تللی و. نو تاسو اوس به خلک وایي چې یاره دومره لرې هغه په دې ساعت کې لاړ څنګه او راغی څنګه؟ نو په دې قصې کې داسې ماحول دی، دا خو اصل کې قصه ده. نو په دې قصې کې داسې ماحول دی چې دغه خلایي مخلوق سره چې کوم جهازونه دي نو هغه چې کوم دی د سترګې په رف کې هغه دومره رفتار وي چې هغه د چا سوچ هم نشي راتلی. نو د دغې وجې هغوی چې کوم دی هغه سیارې ته رسېدلي وو او د هغې نه چې کوم دی نو په واپسۍ کې اوس یو جهاز یې دغه ته حواله کړلی، سرکټي ته یې حواله کړلی، یو هغه خلایي انسان چې کوم دی نو په خپله راوغست. په دغه جهازونو کې چې کوم دی نو ښه جدید خلایي آلات پکې نصب وو او هتیار پکې نصب وو چې په هغې باندې چې کوم دی دوی د دغې نور خلکو مقابله کولی شو. د خلایي چیپ او د اشکالي مقابله به یې کولی شوه. خلایي چیپ او اشکالي چې کوم دی نو هغه هم داسې د ټوغو ځوانان هغوی چې په فرانس کې کومه لیبارټري جوړه کړې وه نو په هغې کې هغوی په خفیه طور داسې تیارې او داسې جهازونه جوړ کړي وو، داسې کمالي څیزونه چې د هغه د چا سوچ هم نشو کېدی شي، دومره طاقتور څیز هم جوړېدی شي. بیا هغه کم خلک چې وو هغه یې راغوښتی او هغه ته یې هغه جهازونه حواله کړي او هغه یې واپس لیږلي وو چې یاره تاسو د دنیا د حد نه وځئ او چې کله درته مونږ ووایي مونږ به درپسې هم درشو، چې کله درته مونږ ووایي نو په شریکه به راځو او په دې دنیا به حمله کوو. نو دغه خلکو اوس دغه جهازونه بوتلي وو او د دنیا د حد نه بهر ته وتې او په دې انتظار کوو چې کله به موږ ته چې کوم دی خلایي چیپ او اشکالي چې کوم دی حکم راکوي او موږ به په دغه سیاره باندې حمله کوو. دغه خلک به تباه کوو او دغه ټوله دنیا چې کوم دی نو دا به په قبضه کې الو، دغه به بیا زموږ سیارې، په دې به زموږ باچاهي او د دې سره همون جادوګر او بیلبتوړي هم ملګري دي او په دې خوشفهمۍ کې او په دې دغه کې دي چې یاره د خلایي چیپ چې کوم دی نو چې دی فرض که دا دنیا قبضه کړي او دا انسانان تباه کړي، دا خلک تباه کړي، نو بیا چې کوم دی زموږ سره به د سامړي جادوګر سیاره قبضه کوي، په دې خوشحاله کېږي. خبر نه دي چې یاره خلایي چیپ چې کوم دی چې هغه د خپلې سیارې نه راویستی شوی دی، بېدخله کړی شوی دی، نو هغه به د ده سره څه وفا وکړي. خیر قصه منځ ته به وځو. کله چې خلایي چیپ ته پته ولګېده چې زما تیاری مکمل شوی دی، هر څه پوره دي، هر څه تیار دي، نو بس خلایي چیپ او اشکالي چې کوم دی دوی خپلو خپلو تیارو ته بیل بیل وخاته، د دنیا د حد نه ووته، بره خلا ته لاړه او خلا کې چې کوم د هغو هغه ملګري وو، کوم پوځ چې هغه جوړ کړی کوم ګروپ چې هغه جوړ کړی هغه ټول یې راټول کړه او چې راټول یې کړه یو ګروپ یې جوړ کړو، یو ځای شو مکمل. نو بس خلایي چیف ورته بیا ووایي چې بس اوس د حملې وخت دی، اوس به حمله کوو.
او له اول د سره چې کوم دی نو په دې پاکستان نومي ملک به ورزولي چې په دغه ځای کې زموږ اډې دي او بیا چې دغه چې موږ قبضه کوو د دغه خلک چې موږ تباه کړو نو بس د هغې نه وروسته به دا ټوله دنیا باندې چې کوم دی نو ګیر چاپېره به چورلو دا به تباه کوو بس د هغه سره چې کوم ملګري وو بس هغو ته هم یسر وکړو چې بس بالکل ټیک ده چې څنګه ته حکم کوې نو بس هغه شان به کوو بس دیو دغه دی نه چې کوم دی نو را په دوړو شو را روان شو ډېر په رفتار سره ډېر په تادۍ سره خو پته ورته نیسي چې یاره موږ خو د تباهۍ پروګرام جوړ کړی دی خو موږ ته به هم په لاره کې څه خڼي څه نه څه ازغی به راته په لاره کې دوی چې څنګه د دنیا دی حدودو ته رانږدې کېده په دغه ځای کې ورته سرکټی او دغه خلایي انسان چې کوم دی دا ورته تیار او ریډي ولاړ دي نو بس چې څنګه دیو ته پته ولګېده چې دیو رانږدې شو نو بس دیو ورته ځان تیار کړ او دیو پرې د دې غاړې ورغله د دې غاړې چې څنګه ورغله نو په دغه ځای کې خو زبردسته لړۍ شروع ده یو طرف ته چې کوم دی هغو دا مختلف قسمه شعاګانې راولي مختلف قسمه حملې کوي او د بلې غاړې چې کوم دی د دیو د طرفه چې کوم دی نو هم مختلف دغه کېږي ورسره دا سرکټی چې کوم دی نو د خپل جادو اثرات پکې هم شامل دي نو د دیو ګزارونه په هغو باندې ډېر مضبوط لګي د هغه سره ډېر پوځ او ډېر غټ ګروپ هغه جوړ کړی د خلای چیپ سره خو دا دوه کسه چې کوم دی نو دا په هغه باندې چې کوم دی ښه زورور پرې پرېوتي دوی لګیا دی ښه پوره جهازونه یې د هغو نه تباه کړه او ښه زبردسته لړۍ او جنګ چې کوم دی هغه روان دی په دې کې خلای چیپ ته اندازه وشوه چې یاره د دوه سره څه نه کېږي نو د دنیا سره به څه کوو نو بس هغه چې کوم دی د خپلو کسانو ته حکم ورکړو او ورته ووایي چې د مخامخ نه بلکې د دې دواړو نه غیر چاپېره شئ نو په دیو حمله وکئ نو څه نه څه زموږ زهر به پرې وچلېږي که نیاسې خو په دیو باندې څه بری ماته نه ښکاري بس دیو څه چل ول شروع کړو اخوا دېخوا شروع کړه څه ترې غیر چاپېره شو څه اخوا دېخوا خیر تر اخره زوره پورې چې کوم دی دغه خلایي انسان دا نیک انسان چې کوم او دا سرکټی چې کوم دی د دوی سره لګیا دي په مقابله دي خو خلایي چیپ دا حرامیتوب وکړو چې خپل نیم ګروپ چې کوم دی نو هغه یې د دیو نه غیر چاپېره پرېښودو په حمله کې او نیم ګروپ یې واغسته هغه په خپله او نیم ګروپ یې د ځان سره کړو نو د دیو نه پټ په پټه ووته او د دنیا طرف ته روان شو یاره د دیو سره به همدغه مقابله کوي پرېږدوه او موږ چې کوم دی لاول د دنیا غم کوو د دیو سره به همدغه پاتې کسان ګوري سرکټي ته او دغه انسان ته پته ولګېده خلایي انسان ته چې یاره نیم ګروپ خو زموږ نه لاړ او دا نیم چې دی دیو هم په موږ څه زورور کېدو والا دی اوس به څه کوو دیو د یو بل سره په رابطه کې نو دیو وویل چې یاره زر تر زر دا ګروپ ختمول غواړي او په هغه نورو پسې بیا تله غواړي دیو په کوشش کې خو هغه پرې ډېر او دیو لږ و حتی تر دې چې آخر کې یو څو جهازونه پاتې شو خو یو دوه ګزاره د سرکټي په جهاز ولګېده یو ګزار د بل انسان په جهاز هم ولګېده او دیو چې کوم دی د خپل لینډ نه ګډوډ شو د دیو بیلنس خراب شو او دیو چې کوم دی د هغه ځای نه د سرکټی چې کوم دی د ده دا جهاز چې کوم دی په دغه ځای کې اور واغسته چې اور یې څنګه واغسته نو سرکټي وی چې یاره جهاز خو تباه کېږي د ده نه اوس واته غواړي خو دی هم په غیبي حالت کې خو بیا هم دی چې د دې نه واته غواړي نو د دغې نه مخکې چې دا خلایي انسان دا سرکټی چې کوم دی د جهاز د جهاز وډزېده چې وډزېده نو سرکټی خو په غیبي حالت کې نو دی خو مړ کېدی دغلته نه شو خو غیب شو نو دا به موږ وروسته بیا ګورو چې دی کم ځای ته ورسېدو کمې زمانې ته لاړ کم ځای ته لاړ خو اوس ګورو چې خلایي انسان نیک انسان چې د هغه سره څه کېږي د خلایي نیک انسان چې دی د ده د یو طرف ته جهاز باندې چې ګزار لګېدلی نو د ده جهاز چې کوم دی د هغه بیلنس خراب شو هغه چې کوم دی په دې خلا کې کله یو طرف ته ځغلي کله بل طرف ته ځغلي هغه یې څه د کنټرول کولو کوشش کوو خو څه چارې پرې نه راته نو دغه کم پاتې جهازونه چې وو کوم چې د دیو نه غیر چاپېره شو په دیو حمله کوله نو هغه هم په اشکالي او په خلایي کوم د هغو ګروپ چې وو په هغو پسې ور روان شو چې د هغو سره ملګري شي خلایي چیپ اوس خوشحاله دی چې یاره بس کار خو شو بس دغه چې کوم دی دغه دوه کسه سړي دغه څه اول چې کوم دی دا دنیا به قبضه کوو او په دې به چې کوم دی حمله کوو د دنیا به زموږ خو ده ته پته نه وه چې په دې دنیا کې چې کوم دی نو داسې مخلوق دی چې هغې له چې کوم دی الله تعالی اشرف المخلوقات خطاب ورکړی دی او د هغو د مقابلې بل مخلوق نشته او بیا په هغه مخلوق کې الله تعالی خپل خاصو انسانانو له یو کس له الله تعالی داسې کرامات او داسې طاقتونه ورکړي دي چې د هغې چې کوم دی نو ډېر پوځونه او ډېر مخلوقونه د هغه یو کس مقابله نشي کولی نو ملګرو د کراماتو څه مقابله نشته او داسې عجیبه د الله تعالی بندګان شته چې داسې طاقت یې هغه خلکو له ورکړی دی
چې د انسان پې عقل کار نه کوي. لکه څنګه تاسو به اورېدلي وي چې په ملتان کې یو بابا او یو پیر او د هغه د خدای په قدرت سره چې کوم دی نو نور راښکته کړی نور راښکته کړی د څه دپاره چې د هغه په لاس کې یا په تالي کې د هغه سره چې کوم میانو د هغې د ورتولو دپاره چې کوم دی نو هغه د الله تعالی په قدرت سره هغه نور راښکته کړی نو چې یو سړی نور راښکته کولی شي د الله تعالی په قدرت سره نو الله تعالی به د خپلو بندګانو له نور څونه طاقت ورکړی. خیر کیسې له راځو. خلی چې اوس خوشحاله دی او ښکالي ته یې په دغه رابطه وکړه د هغوی چې کوم وایرلیس یې بیچاره بس اوس چې کوم دی دنیا ته نږدې و بس په دنیا به حمله کو او دوی چې څنګه دې دنیا ته نږدې شو په دقه ځای چې کوم دی دا روحاني بزرګ ورته ورسېد د چې کوم د دې ځای نه دنیا نه په پرواز شوی په بره روان دا روحاني بزرګ ورته ورسېده او دی چې کوم دی ښه په زبردست رفتار کې دی او روان دی او د روحاني بزرګ شکل داسې دی چې سپینه ږیره د ښایسته مزېداره د دې مخ نه پړک خیږي او چې کوم دی سترګې چې کوم دی چې کله په خپله عبادتګاه کې په خپل ځای کې نو دی ښه په نارمال حالت کې خو چې کله داسې بهر وځي او په خپل پوره طاقت او په خپل جلال کې راشي نو د ده سترګې چې کوم دی نو شنه رڼا شروع کړي او د ده چې کوم دی نو دا ټول وجود داسې شي لکه سم پهلوان انسان چې بس دی اوس ښه په غوسه کې دی دا روحاني بابا او ښه په جلال کې راغلی دی او چې څنګه د جهازونو ته نږدې شو دا غړی یو ګروپ را روان دی بس ده چې په دې تیلې کې لاس واچو او د شګو نه یې راډک کړو او د الله نوم یې پوي او دا شګې چې کوم دی په دې جهازونو یې داسې وروشیندلي دا جهازونه ده ته رانږدې شوي وو بس لږ ځای ورته و چې د ده سره جنګېدلی خو چې څنګه دا شګې د دغه جهازونو طرف ته ګزارې کړی شوې نو بس دا جهازونه چې کوم دی په هغه ځای په دې جهازونو اور بل شو او هغه چې کوم دی نو هغه اور واغسته او هغه دغه ځای نه چې کوم دی وغورځېده او لاړ. اوس خلی چیپ حیران دی چې یاره ناګهانه چې کوم دی زموږ جهازونو اور واخیسته او غیب شو چې دا چېرته لاړه کم طرف ته لاړه دا پې څه چلو شو ده نه دا روحاني بابا لیدلی دی ولې چې هغه په غیبي حالت کې دی او نه یې لیدی شي. خلی چیپ څه کسان چې وغورځېده خو هغه نور کسان هم رامخکې شو. روحاني بابا چې دی هغه په دې تیلې کې لاس دننه کړ چونګې بیا راډکه د الله نوم یې پې پوکو او بیا یې دغه طرف ته رسې وروشیندو چې بیا یې وروشیندو چې بیا چې کوم جهازونه هغو ټولو چې کوم دی اور واغسته او د هغه ځای نه چې کوم دی تباه شو. خیر سر به څه ستاسو خو ګومه خو چې څه جهازونه څه ګروپ و هغه به راتله او دې بابا چې کوم دی دا شګې به د هغو طرف ته ورشیندلې او د الله په قدرت چې کوم دی دغه جهازونه تباه کېده او په لږ وخت کې چې کوم دی دغه اشکالي او د خلی چیپ دا ګروپ چې کوم دی دا تباه برباد شو او ختم شو. چې کله د روحاني بابا یقین وشو چې دشمنان ختم شو او دنیا چې کوم دی اوس محفوظه ده په حفاظت کې ده نو بس هغه د الله نوم واغستو او پړه کې د الله شکر ادا کړ چې یاره ما ته دومره طاقت او دومره دغه خدای پاک راکړی دی چې زما چې کوم دی نو ما چې کوم دی د دنیا د خلکو خدمت وکړو دنیا مې د دشمنانو نه بچ کړه نو بس هغه واپس چې کوم دی دنیا طرف ته روان شو واپس د دنیا طرف ته راکوز شو. اوس به بل طرف ته ځو تاسو به وایئ چې یاره دا سرکټی چې کوم دی سرکټي له به بیا لاړ شو اول به راشو هغه خلایي انسان لکه نیک انسان چې یاره کوم چې د سرکټ امداد کو د ده دا جهاز چې دی دا اوس ګډوډ شوی دی بیلنس خراب شوی دی او بس دی چې کوم دی په څه نه څه طریقه دی څه چل ول خو واپس چې کوم دی د دنیا ته راکوز شو چې دنیا ته راکوز شو د ده دا جهاز یو ځای کې غراب شو هلته ولګېد دی ترې راووتو بیلبتوړي او هامون جادوګر چې دی اوس دیو ته پته ولګېدې چې یاره د خپل جادو په ذریعه چې خلی چیپ او اشکالي چې کوم دا خو حملې لتلي راځي به خو دیو ته اوس لا دا پته نه ده لګېدې چې د هغو ټول ګروپ چې دی خو نیس نابود شو. دوی اوس د خپل غار نه راوتي دي او په یو شړه کې روان دي د یو بل سره خبرې کوي چې بس اوس به حمله کېږي او دا دنیا به قبضه کړی شي بیا به زموږ نمبر یو مزې به ما تا چې کوم دی نو زه به باچا یم د سامړي د سیارې او ته به مالکی دواړه د یو بل سره دا ګپ لګی روان دي په دې کې چې دوی دا جهاز لیدلی دی راغورځېدلی دی سړی ترې راوتی نو بس دوی هغه ته ځان رسولی هغه ته یې ځان رسولی ویلي چې ته اوس څوک یې د هغه سړي ته خلایي انسانو ته و چې تاسو څوک د هامون جادوګر ته و چې زه خو هامون جادوګر یم دا بیلبتوړي ده خو دا راته ووایي چې ته څوک یې ته هم د خلایي مخلوق یې ته څوک یې د اشکالي ملګری یې که دښمن
دې خلای انسان په اړه کې شک راشي چې یاره دا سړي ماته د خلای چیپ چې کوم دی ملګري ښکاري او دلته چې کوم دی د هغه څه نه څه راز به دلته معلوم وي او بس ځان ورته غلی کړه بس هغه وایي اها زه د خلای چیپ او د خلای اشکالي چې کوم دی د هغو ملګری یم هغوی چې کوم دی پروګرام جوړی و زه هغه رالېږلی یم او ما ته یې ویلي چې یاره ته لاړ شه په دنیا کې چې زموږ کوم سینټر دی هغه ځای ته لاړ شو نو د هغه ځای نه به ته زموږ سره رابطه وکړي او بیا به زموږ خواله راشي همون جادوګر چې را خوشحاله شي چې ښه ته لکه د هغه ملګری بس ټیک ده او د هغه چې کوم دی سینټر ورته وښایي چې دا یو سینټر خو چې کوم دی په دغه کې دی په فرانس کې دی او د ځمکې نه لاندې هغه یو سینټر جوړ کړی دی لیبارټري جوړه کړې ده هلته چې کوم دی هغه به خپل کار کوو بس دا سړی ورته وایي چې بس ټیک ده ستاسو بېغمه شه بس هغه په هغه ځای کې هغه ساعت غیب شي او فرانس طرف ته پرواز شروع کړي د فرانس طرف ته چې پرواز شروع کړي فرانس طرف ته لاړ شي هغه ته هلته د هغه په خپل دغه په ذریعه هغه ته پته لګي چې په کوم ځای کې لیبارټري ده هغه لیبارټري معلوم کړي هغې ته لاړ شي لیبارټري چې دی ویني نو هغه د کاپیر شي ډېره غټه لیبارټري جوړه کړي او یو کارخانه یې جوړه کړي چې په هغې کې کوم هغه جهازونه جوړ کړي کوم سامانونه پکې هغه تیار کړي څه پکې پراته بس دا سړی چې کوم دی دا خلای نیک انسان چې کوم دی چې هلته ورسي نو د هغه ټوله لیبارټري تباه کړي هغه ټوله لیبارټري ختمه کړي چې دغه خلای چیپ چې کوم دی نو دغه خو به هسې هم ختم شوی خو هسې نه چې دوباره دې دنیا ته د راتلو کوشش وکړي او هغه ته چې کوم دی څه سهولت میلاو شي بیا د دغه لیبارټرۍ نه راوځي او د برازیل طرف ته روان شي ولې چې برازیل کې دته معلومات میلاو شوي چې یاره په برازیل کې هم د خلای انسانانو لیبارټري یا څه ځای شته دی هغه طرف ته روان شي راځو به د سرکټي طرف له چې سرکټ چې کوم دی د هغه جهاز تباه شوی هغه په غیبي حالت کې هغه هم غیب شوی نو هغه اوس کوم ځای ته تللی مړ خو هغه نه دی نو سرکټ چې کوم دی سرکټ چې کوم دی د سرکټي دا جهاز چې څنګه ډزېدلی دی او دی پکې غیب شوی دی نو دی د موجوده وخت نه چې کوم دی دی په دې ټایم کې ګډوډ شوی دی تللی دی نو د نن نه 1000 کاله مخکې مصر ته تللی دی او مصر ته غورځېدلی دی مصر کې اوس غورځېدلی دی نو دی چې اوس کله راپاڅېده سترګې یې وغړولې نو دی د کاڼو نه یو غټ شی غوندې کې جوړ شوی دی داسې درې ګوټی شی ته جوړ شوی دی عمارت غوندې کې دی خو عمارت نه دی هسې نشان غوندې کې دی او دی چې کوم دی هغې کې یو طرف ته پروت دی هغې ته ډډه وهل چې سترګې وغړولې ګیر چاپېره یې وکتل نو شړه علاقه ده ګیر چاپېره هېڅ هم نشته هغه د کاڼو نه یو څیز جوړ کړی شوی دی مصر کې تاسو به خیال کړی دغه د کاڼو نه جوړ کړی شوي هغه عجیبه عجیبه څیزونه ډېر دي هغه شکل کې اوس یو څیز دی دی اوس د دغه ځای کې ډډه وهله او سوچ کوي چې خدای پاکه دا زه کوم ځای ته راغلی او هغه خلای انسانانو خو حمله کوله او څنګه چل به شوی څنګه چل به نه شوی دی اوس په دې هر څه په سوچ کې دی په دې غم کې دی دی اوس وایي چې یاره چېرته څوک شته هم نه چې تپوس وکړم چې آیا دا کوم ځای دی کوم ځای نه دی خیر دی په دې سوچ کې دا کرل ریبل د ځان سره کوي او دغه د کاڼي د عمارت ته یې ډډه والي په دې کې په ده باندې د جنۍ اواز پرې ولګي چې جاړي او د امداد اواز کوي او فریاد کوي بس دی حیران شي چې یار دا اواز د کوم طرفه راغی د ګیر چاپېره دې چې وکاته نظر یې چاپېره وچورله خو څوک ورته په نظر رانله لږ ساعت بیا چې کوم دی یو غټه چغه ووالی شوه او فریاد وکړی شو د ژړا اواز راغی بس ده ته پته ولګېد چې هر څه چې دي خو چېرته په دې دیوال کې او په دې کاڼي کې دننه دي او بهر ته خو څه نشته دی حیران شو چې یاره په دې کې دننه څه دي دا خو اوس د کاڼي دیوال دی او هسې یو عمارت دی اوس دروازه د دې نشي بل څه د دې نشي دې کې به صحیح خیر د دیوال ته مخ که او په دیوال کې چې کم کاڼي وو نو هغې ته یې لاس ور واچوه د سره ښه پوره طاقت او ښه پوره طاقت یې خپل ولګو نو ده چې خپل ښه پوره زور ولګو نو هغه غټ غټ کاڼي چې کوم دی د هغه دیوال ده راوویسته او په هغې کې چې کوم دی یو سوری یو غار پکې جوړ شو دی په دغې غار کې دننه ورننوته نو څه ګوري چې دې کاڼي کې دننه چې کوم دی نو لوی عمارت دی او لوی غارونه دي په دې کې دی په دې یو غار کې روان شو روان دی ښه اوږد غار و چې ښه پوره اخوا تللی دی نو اوس د دې غار په دې خوله باندې یو ګیټ لګېدلی ده د سیخانو ګیټ پې لګېدلی لکه څنګه چې بجیلونه لګېدلی او دننه چې کوم دی نو یو کوټلی ده یو کوډګۍ ده او په هغې کې چې کوم دی یو جنۍ
ځوانه جینۍ ده او د هغې لاس چې کوم دی نو یو طرف ته هم تړلی شوی دی بل طرف ته هم تړلی شوی دی لاندې خپې هم تړلی شوي دي او د دې د مرۍ نه د دې د غاړې نه یو مار چاپېره شوی دی او هغه مار چې دی نو هغه د دې د مرۍ نه ګیر چاپېره وچورلي او بیا چې راشي نو بس د دې پر سټ باندې چې کوم دی نو ټاک ورکړي چک پې ولګوي چې څنګه پې چک ولګوي چې بس دا جنۍ د تکلیف د لاسه او د دغه د لاسه چغه ووهي او جاړي لګیا ده چې بس دا سرکټی خو په غیبي حالت کې دی او دغه دی بس دی چې دی جنۍ تکلیف لیدلی دی جو دې ویلي چېرې دا جنۍ خو بچ کول غواړي دا خو ډېره په تکلیف کې ده هر څوک چې ده بس ده چې ورمنډې کړي او د گیټ ته د دروازې ته لاس اچولي د جنګلې ته چېرې دا لرې کړم وخوړم خو څنګه چې ده د جنګلې ته لاس ور واچول بس ده ته یو زبردسته جټکه ده ته ولګېده او دی شاته راوغورځېده او د ده دا ټول وجود چې دی دا په هغه ځای دقسې جام شو او نه چې کوم دی د ده لاس خوځېده نه یې خپې خوځېدې نه یې بل ځای خوځېده مکمل وجود یې په هغه ځای په ځمکه دقسې پروت و جام شو دقسې ده د هغه جینۍ تماشه کوله جینۍ چې کوم دی هغه مار شپږ اووه پیرې وچیچلو مار بیا د هغې د هغه غاړې نه راکوز شو ځمکې ته راغی او لاړ یو طرف ته یو سوری و په هغه سوري ورننوتو غیب شو سرکټ یې ډېر کوشش وکړو چې زه وخوځم راوخوځمه چېرته پاسمه څه وکړمه خو د ده چې کوم دی ټول کوششونه ناکام شو ده ته پته ولګېده چې یاره په دې جنګله باندې یا په دې دروازه باندې چې کوم دی نو څه نه څه طلسمي طاقت پې و جادویي طاقت پې و او د هغې د لاسه چې کوم دی نو زما دا ټول طاقت ختم شو چې نور ونه شو نو ده په دې جینۍ آواز وکړو چې ته آخر څوک یې او تا باندې ولې دا څه تکلیف دی په دا او دا څه سزا تا ته میلاویږي جینۍ حیرانه شو یو خوا بل خوا ګورو چې یاره څوک شته نه او غږ په ما وشو چې بس هغه بیا په ژړا شو چې یاره دا خو هسې په زما وهم یو هسې په ما ولګېد اوس بیا په ژړا شو چې بیا په ژړا شو چې سرکټ یې بیا آواز وکړو ته چې ژاړه مه خو ته ماته قصه وکړه جنۍ غټه حیرانه شو جنۍ ورته وویل چې ته څوک یې او ته په کوم ځای کې زه خو تا نه وینم چې ده ورته بیا ویلي چې بس زه د خدای یو بنده یم او ستا امداد له را روان یم په تا پسې را روان یم خو دې جنګلې سره ولګېدم او اوس مې ټول وجود انختی دی جام شوی دی په ځمکه پروت یم د جنګلې نه بر طرف ته خو ته ما نه وینې او ته ما ته قصه وکړه چې ته ولې په دې تکلیف کې او دا په تاسې چل دی جنۍ چې هغه جنګلې طرف ته وکته اوس څه ورته په نظر نه راځي خو د دغه طرف نه آواز راځي بس دې جنۍ ورته بیا ټوله قصه وکړه چې زه زما نوم چې دی هغه بلانکه دی زما بلانکه نوم دی او زه د یو زمیندار لور یم او زه د خپل مور پلار چې کوم دی دغه یو اولاد یم زه دغه یو لور یم نور زما خویندې هم نشته ورونه هم نشته او دا د دې ملک چې کوم دی یو کاهن دی جادوګر دی او هغه داسې چل کوي چې هر کال چې کوم دی زمونږ د دې کلي نه زموږ د دې ملک نه ښایسته جنکۍ راټولوي چې کومې د هغه خوښې شي او بیا یې اووه ورځې په دې ځای کې بندی نو اووه ورځې دغه مار راځي او هغه یې چیچي او بیا تیځي او د اووه ورځو نه بعد چې کوم دی دغه جنۍ بیا بوځي او د هغوی چې کوم دیوتا دی د هغه مخکې قربانۍ او د خېټې نه وله ژوندی زړه راوباسي او هغه چې کوم دی هغه دیوتا ته مخې ته ږدي نو دا ځل چې کوم دی نو زما نمبر دی بس زه پکې راګیره شوی یم او بس زما چې کوم دی دلته 4-5 ورځې وشوې او بس ورځ دوه پاتې دي بس بیا زما نمبر دی او بس ما به وړي بیا په ژړا شي دا جنۍ چې بیا په ژړا شي دا سرکټ حیران شي بیا ورته وایي چې تا لا څنګه خبره نو بیا وایي چې نه نو دا مار چې تا بیا چیچي نو آیا ولې د ده زهر په تا اثر نه کوي په کار چې دا خو ده اوس ته مړه وی ولې چې ده څو پیرې ته وچیچلې او څو ورځې وشوې او دی روزانه راځي او اووه ټکه تا وهي نو ته څنګه ژوندی چې بس دا جنۍ ورته وایي چې بس دغه خواهش زما دی که نه چې زه دې مار یو پیرې چیچلې وې او زه یو پیره مړه شوي وي خو دا څیز چې دی دې کاهن ماله داسې دوایي راکړې ده داسې دوایي را باندې څکولې ده چې د دې مار دا جادو دا زهر چې کوم دی دا ما وجني نه خو د ده د لاسه ماته ډېر تکلیف میلاوي او دا جنۍ چې کوم ده اوس ډېره خفه ده بیا په ژړا شو دا سرکټ یې ورته وایي چې خورې ژاړه مه بس زه به سلار راوباسمه او زه به په څه نه څه طریقه چې کوم دی نو تا به د دې خنجر کاهن نه زه تا بچ کوم او ته ژاړم خو ته ماته څه طریقه وښایه چې زه زما دا وجود چې کوم دی نو دا په خوځېدو شي او زه چې کوم دی بیا په پاڅېدو شم زه به تا له سلار راوباسم نو جنۍ ورته وایي چې زه په خپله دلته چې کوم دی نو تړلی شوی یم ګیر یم زه به ستاسې امداد وکړم او ته خو لا زما نه ښه بس دیو په دغه ځای کې پراته دي کله ناکله د یو بل سره یو دوه درې خبرې وکړي خیر شپه پې هم تېره شوه ورځ پې هم تېره شوې اخر دا چې
اخرنۍ شپه راغله چې کله د شپې وخت شو د قمار راغی د دې جینۍ د دې مرۍ ته وروختو مرۍ نه چاپېره شو د دې مرۍ نه د دې جینۍ ګیر چاپېره چورلي او یو چکر لګوي او بیا چې کوم دی نو د دې پر سټ باندې یو ټک ورکوي دا جینۍ چې کوم دی نو په حقه شان چغې وهي او تکلیف ورته میلاویږي او جاړي او دا سرکټی چې کوم دی نو دا دغه شی جام پروت دی او دغه شان په باټو باټو دې جینۍ ته ګوري په غیبي حالت کې دی خو څه وس څه چارې نه راځي چې دا جینۍ بچ کړي د دې مار دې مار چې کله خپل اووه ټاکونه پوره کړه او د دې جینۍ د دې بدن نه د دې بلانکا جینۍ د بدن نه کوز شو لاړه هغه سوري ته ننوته چې لږ ساعت وشو نو یو طرف ته په دیوال کې چې کوم دی نو ګړزاری شروع شو ګړزاری شروع شو او د ګړزاري نه بعد ناګهانه چې کوم دی نو دا دیوال چې دی داسې بیل شو او لار پکې جوړه شو او غټه دروازه پکې جوړه شوه او د یو څلور سړي رادننه شو په لاس کې ورسره تورې دي څلور سړي رادننه شو څلور سړي دي حبشیان تور حبشیان دي غټ غټ او د دیو په منځ کې چې کوم دی یو څلور سپین سړي را روان دي او د دیو نه شاته چې کوم دی یو څلور حبشیان نور را روان دي نو دغه حبشیان راله طرف ته ودرېده او دغه سپین سړي چې کوم دی دغه راله او دا جینۍ چې کوم ده دا یې د دغه نه کولاو کړه د دې پړو نه یې کولاو کړه او دوی چې کوم سیز راوړی هغه نن سبا هسپتالونو کې هم سټریچر وایي خو نه هغه زمانه کې مې پته نه لګي چې څه قسم خو بس دغه قسم یو سیز یې راوړی او کټ ونې کې سیز یې راوړی دا جینۍ په دغې وتړله او په شا یې کړه ویې وړه او دا سرکټی چې کوم دی نو دا د بل طرف ته په دې جنګله کې بس دغسې هریان پروت دی او دغسې تماشې کوي جنۍ د ده نه ویې وړه او دی بس دغه شان پروت دی څه وس او څه چارې نه رسي دا بلانکا جینۍ چې دغه سړو دې خوا راوړه مندر ته یې راورسوله کاهن چې کوم دی نو د خپل دیوتا مخې ته ناست دی او سجدې لګوي او دا منترونه وایي او عبادت کوي لګیا دی جینۍ چې کوم ده د دیوتا مخې ته سملولی شوه او منترونه او عبادت شروع د لګیا دی او بلها مخلوق چې کوم دی نو راجمع شوی دی د هغه دور او دا تماشې کوي لګیا دی دا هغه خلکو چې کوم دی نو په دې به یقین به یې هم و چې یاره بس دغه دیوتا دی او بس دله دا قرباني ورکول غواړي په دې به دی خوشحالېږي دا دغه خلکو ډېر جوخ یقین و خیر سر به څه ستاسو خو ګومه خو دغه د هغو د عبادت شروع دی او دا بلانکا جینۍ چې ده نو بس د دې خو په جړا جړا چې کوم دی نو سترګې وچې شوي دي او اوښکې وچې شوي دي او رنګ یې تک زیړ شوی دی بس مکمل یقین یې شوی دی بس چې هر څه چې دی بس نن زما لکه ساخرنۍ ورځ ده ما به وایي بس دا چې کوم دی د هغه دیوتا د هغه بوت مخې ته پرته ده او یو جلاد چې کوم دی نو هغه په دې له پاسه ولاړ دی او یو خنجر یې داسې نیولی او تیار ولاړ دی او د هغه کاهن جادوګر د حکم په انتظار دی چې کله به دی حکم کوي او زه چې کوم دی نو دا خنجر به د دې جینۍ د خېټې له راهچوم او چې کوم دی نو ژوندینې په ژوندینې به زه د دې نه د اړه وباسم او دا ژوندی اړه چې کوم دی دا به د دیوتا مخې ته ږدم بس دی به دغه تیارۍ کې ولاړ دی او دی خو سرکټی چې کوم دی په هغه غار کې دغه شانتې بې حسه پروت دی سرکټی په جړا شوی دی او پړکې یې دوا کړله او په چغو یې دوا کړله چې خدایه پاکه ستا جوش ستا رحمت چې دی هغه په جوش کې ولې نه راځي او نن چې کوم دی یو معصومه جینۍ یو بېګناه جینۍ چې کوم ده نو یو دروغجن خدای ته یو بوت ته چې کوم دی قربانېږي او زه چې کوم دی دلته بې حسه او بې طاقته پروت یم زما څه وس او څه چار نه رسي او خدای پاک ته زما څه امداد وکړي چې زه د دغې جینۍ امداد وکړم بس ده چې دا خبره وکړه ناګهانه چې کوم دی نو اسمان وپړقېده اسمان چې وپړقېده د بجلۍ یو پړق راغی او خرپې شوې د ده په دې وجود ولګېد د ده په دې وجود چې ولګېده بس ده ته یو زبردست کرنټ په ده وشو یو زبردسته جټکه ده ته وشو یکدم دی راپاڅېدو په هغه ځای ودرېدو ده چې وکاته نو بس د ده وجود چې کوم دی نو هغه کار شروع کړی و خود طاقت کې او ښه په جذبه کې و دی دی چې کوم دی ده دا جنګله په دې لاس کې بیا راونیو یو طرف ته یې ګزاره کړه نو په ده هغه تلیسم هم دی چې کوم دی اثر ونه کړو دې طرف ته راغی او په کم دیوال کې چې هغه سړي راغلي هغه دیوال ته چې کوم دی نو زور یې کړو زور یې کوه ته او چغه یې ووهله چې ده څنګه چغه ووهله زور کړو دا دیوار چې کوم دی د زور سره چې کوم دی یو طرف ته بل طرف ته شو ده ته پکې لار میلاو شو دی بهر ته راووتو او په رفتار سره چې کوم دی نو بس په هوا شو او په پرواز شو او د دغه مندر طرف ته دغه طرف ته روان شو چې کوم طرف ته دغه جینۍ چې کوم دی هغه قربانېده دی خو اوس قرباني دپاره منترې او یو څیز بل څیز شروع دی د کاهن چې کله منترې هر څه پوره کړه هر څه یې پوره کړه او دې جلاد ته حکم وکړو چې بس ته اوس خپل کار کوه
دې جلاد چې څنګه دا خنجر اوچت کړ نو بس خنجر د د لاس نه غیب شو. چې غیب شو دا خنجر د د لاس نه ووته. چې لاس نه ووته بس دا خنجر چې کوم دی نو د دې جلاد پرې سټ ولګېدو. نور څه ښکارې نه خو خنجر چې کوم دی په خپله د جلاد پرې سټ ولګېدو. خراب شي جلاد نه سر و او سر ته یو طرف ته ولګېدو تنه یې بل طرف ته ولګېده. کاهن هم اوس حیران دی چې دا لاسه کار وشو چې یاره د خنجر چې کوم دی نو هغه اوچت شو د جلاد سر یې وو جلاد یې دغلته خمبیره کو. دا څنګه کار دی؟ خلک چې کوم دی هغه هم حریانو کپه کوله څه خلک پکې ویرېدل او حیران دي چې اوس دا څنګه چل دی. خو دا اصل کې سرکټ او په غیبي حالت کې راغلی او د دې جلاد نه دا خنجر اغستی او د ده دا سټ یې پرې والی. سرکټ چې کله د جلاد دا سر ووهه نو زر زر یې ورمنډې کړې او هغه بلانکا جینۍ چې کوم ده هغه یې د هغه پړو نه ازاده کړه او هغه چې کوم دی مخه سره یې په اوږه کړه. چې څنګه یې هغه په اوږه کړه نو بس هغه چې کوم دی هغه بلانکا جینۍ هم د ده سره غیبه شو. بس د دغه ځای نه مخې سره په پرواز شو غیب شو دغه ځای. اوس کاهن جادوګر چې دی کاهن ته خو پته ولګېده چې څه نه څه چل شوی دی. هسې خو دا دغه چې دی دا هم نشي مړ کېدی دا جلاد او جینۍ هم نشي غیبېدی. دا ضرور چې د یو زبردست جادوګر کاریګري ده او دا چېرته ضرور چا رامیتوب کړی. خو اوس دا هلته شرمېده چې بس دروغ یې خلکو ته وایي چې خلکه بس بېغمه کښېنئ او خوشحاله شئ دیوتا چې کوم دی زموږ قرباني قبول کړه او دا جینۍ چې کوم ده نو دا زموږ د دیوتا ډېره خوښه شوې وه دا ډېره ښایسته وه. هغه چې کوم دی نو هغه پخپله راغلی او دغه جلاد یې په دې وجه قتل کړو چې ده دا جینۍ وهله قربانولو دپاره او جلاد یې قتل کړو او دا جینۍ چې کوم ده نو هغه د ځان سره بولیده ځان له یې بولیده واده ورسره کوي او د هغه ډېره خوښه شوې وه او بس خوشحاله شي او زموږ قرباني قبول شو. د هغه خو ساده خلک وو ایمانونه د هغه هسې هم غلط وو هم کمزوري وو څه په دې خبرو د هغوی یقین ډېر وو. بس خلک خوشحاله شو چې یاره بس دا خو غټ کار وشو او زموږ دیوتا چې کوم دی زموږ نه اوس خوشحاله شي. بس خوشحالیانې او جشنونه شو خو کاهن ته پته وه چې څه نه څه چل شوی دی. بل خوا سرکټي چې کوم دی دغه جینۍ چې کله ده په شا کړه چې بس دغه هم غیبه شوه. دې سرکټي ورته بیا وایي چې بلانکا خورې زه هم هغه اواز والی یم چې په کوم په هغه غار کې وم او ستا سره مې خبرې کولې او بس ته بېغمه شې ته به اوس یېرېږې نه زه ستا امداد دپاره راغلی یم او زه چې کوم دی د دې ځای نه تا اوس به وځم. دغه جینۍ ډېره خوشحاله شوه. بس دغه دیو دواړه د دې مندر نه چې کله راووته یو طرف ته ودرېده نو بیا ته دې دغه تپوس وکړه سرکټي تپوس وکړو چې ته اوس ما ته خپل ځای وښیه ستا ځای کوم ځای کې دی چې زه تا کور ته ورسوم. جینۍ ورته خپل کور ښوولی دی چې په هغه طرف کې په هغه کلي کې زما کور دی. بس ده دا جینۍ د لاس نه نیولې ده او دواړه په پرواز شوي دي چې د هغه جینۍ د کور خواته راکوز شوي دي نو ده د جینۍ ته ویلي چې ته اوس لاړه شه کور ته دننه او زه به هم دلته څه وخته پورې یم ستا د حفاظت لپاره. ولې چې دغه کاهن چې دی د ټوغو سړی نه دی کیدای شي چې د تماشې دپاره به دلته خلک رالیږي څه تماشه به کوي چې آیا دا جینۍ دلته راغله او که بل طرف ته لاړه او ته لاړه شه مور پلار سره دې میلاو شه به ته خوشحاله شي خو خبردار زما به ورته نه وایې. بیا وایي صحیح ده. جنۍ چې څنګه کور ته رامنډې کړي دننه راغله خپل پلار ته خپل مور ته غږ کړ او مور چې کوم دی نو واپسې ورمنډې کړي تر غاړې وتې ده او پلار یې پسې هم ورغلی او دا یو بل ته جړاګانې کړي دي خوشحاله شوي دي. بیا ورته پلار یې وایي چې ته څنګه رالې او څنګه چل وشو خو دې خو بس دا جینۍ ورته وایي چې بس بابا پرېږدوه خو هر څه چې دي خو بس زما چا امداد کړی دی د مرګ د خولې نه یې راویستی یم. بس دا پلار یې ورته وایي چې هله شا به بیا داسې کار وکړه چې شا به دننه کمرې ته لاړ شه هلته پټه شو هسې نه چې هغه کاهن هغه خنجر چې کوم دی بیا څوک راولي. دوی دواړه هم اوس خفه دي دغه کې دي اوس دا بهر ته سرکټی هم چې کوم دی د کور نه غیر چاپېره چورلي راچورلي او په دې دغه کې د چې یاره دا کاهن چې دی کیدای شي دلته به څوک نه څوک رالیږي خو بیا ده د ځان سره سوچ وکړو چې یاره زه به تر څو پورې دلته یم او دا کوړمه که چې هر څو پورې دلته وي خو دا کاهن جادوګر چې دا چرته یې هم نه پرېږدي او دا به پسې خپل کسان رالیږي او معلومات به کوي او که دا جینۍ ورته میلاو شوه نو بس دوباره یې بیا وړي. نو بس ده چې کوم دی په غیبي حالت کې دننه راغی او په کمه کمره کې چې دا بلانکا جینۍ وه په دغې پسې ورغی او په دې غوږ کې ورته پټ ووي چې ته داسې کار وکړه چې د خپل مور پلار ته دې ووایه چې دا کاهن چې کوم دی د ده نه زموږ خلاصی په دغه یو طریقه کېږي چې موږ دا کور او دا هر څه په دې ځای پرېږدو او چېرته بل ځای ته لاړ شو بل ښار ته لاړ شو بل ځای کې آباد شو او تاسو داسې کار وکړئ چې د دې ځای نه لاړ شئ. د دې بلانکا جینۍ هم دا خبره خوښه شي هغه راشي خپل پلار ته قیصه وکړي
نو پلار یې ورته وایي چې یاره لورې دا خو ډېره ښه خبره وکړه او بس چې سر سلامت نو ټوپۍ ډېرې او داسې کار کوو چې دا کور هم په دې ځای پاتې دا هر څه په دې ځای پاتې د دې ځای نه ځو بل ځای کې به چېرته ځان آباد کړو دغه کوو خو چې د دې جادوګر نه خلاص شو بس دیو د کور نه یو 2 اسونه راواغسته به د یو اس باندې د بلانکا جینۍ او ورسره مور یې کېناسته او په بل اس باندې دغه زمیندار کېناسته او شپه ته شپه چې کوم دی دیو دغه ځای نه ووته د دغه ځای نه غیب شو دی ولاړه اوس د سرکټ سوچ کوو چې یاره اوس څه وکړم نو بیا د مازغو ته یو سوچ راغی چې تلل غواړي او د کاهن تماشه کول غواړي هسې نه چې هغه څه پروګرام کوي هسې نه چې هغه چېرته په دغه زمیندار پسې او په دغه جینۍ پسې شاته پسې څوک ولیږي او په لاره کې یې ګیر نه کړي بس دی چې کوم دی دا هغه ځای نه راشي روان شي هغه مندر ته راشي مندر ته چې راشي چې مندر کې خاموش و ماحول چپه چوپتیا هېڅ هم نه هر څه چې کوم دی نو ساړه شوي خلک تلي او ماحول سوړي بس دی چې کوم دی بیا په درک باندې لاړ شي آبادیان ته لاړ شي په څه طریقه دته چې کوم دی د دې کاهن کور ورته معلوم شي د دې کور ته لاړ شي په دې کور کې د کاهن د کمرې ته ننوځي دی چې څنګه د کمرې ته ننوځي نو دی خو په غیبي حالت کې یو طرف ته د دیوال سره جوخ ولاړي دی څه ګوري چې یاره کاهن چې کوم دی یو بوت ته مخې ته ناست دی او بوت ته څه بوت دی چې بوت د شادو موږ ورته سواتیان ورته شادو وایو او سمې والا خلک دا څه خلک چې کم خلک دی هغو ورته بیزو ورته وایي نو موږ به هم شادو یادو یو شی دی شادو بیزو یو شی دی نو د یو شادو بوت دی او دی د هغې مخې ته ناست دی یو خطرناک منتر چې کوم دی هغه وی لګیا دی وی چې کله دا منتر پوره کو او دا منتر په ځان شوب کو نو بس په ده کې یو زبردست طاقت راغی او ده ته پته ولګېده چې یاره د کمرې کې بل څوک راننوتی دی چې غلی غوندې کېدی شي دا نظر داسې تاو که چې یاره چاته پته ونه لګي خو بس دی چې وکاته نو بس یو پهلوان یو زبردست سړی چې کوم دی نو د دروازې سره ولاړ دی او ده ته په غور سره ګوري بس ده ځان ننګاره که واپس ځان غلی کو بیا چې کوم دی نو بل منتر یې شروع منتر یې وی ډېر ساعت بعد چې کله منتر ختم کو نو بس ده په دې اړه کې ځان سره یو خبره وکړه د دې بوت ته چې بندر دی او ته ماته دا ووایه چې دا د کمره کې دا سړی څوک ولاړی او دا څوک دی جا هغه ورته هم د ده په اړه کې دا خبره وکړه د اواز د ده په دې اړه کې د په دې مازغو کې راغی چې دا چې کوم دی دا ستا دښمن دی او دا حقه سړی دی چې کوم په مندر کې چې کوم دی ستا نه یې جنۍ تختولې وه او ستا جلات یې وژلی او دا حقه سړی دی او اوس ستا پسې راغلی بس دا کاهن چې کوم دی دا پریشانه شو بس بیا یې سترګې پټې کړې په دې اړه کې د خپل بوت ته دا خبره وکړه چې اوس د ده سره څه چل وکړم بس هغه بوت ورته په دې مغزو کې دا خبره واچوله چې ته داسې کار وکړه چې ته 5 آتشي منتر چې کوم دی زما چې تا ته یې زده دی هغه ته ووایه او بیا د ده طرف ته چې کوم دی نو یو خنجر ورغوځار کړه د ده دا سر به کټ شي نو بس د ده دا سر چې کوم دی دغه به ته بل ځای کې دغه کړې او د ده دا بقایا تانه چې ده نو د دې زه ذمه وار یم د ده به دغه ورکړم دی اوس صحیح ده سرکټي ته خو اوس پته نه شي چې یاره زما سره به څه کېږي او څه به راسره نه کېږي خو بس دی ولاړ دی کاهن تماشه کوي چې یاره دا کاهن څه کوي کاهن چې کوم دی دغه خطرناک 5 آتشي منتر شروع کو لګیا دی وی خو چې کله دا منتر یې پوره شو بس دی غلی پاڅېد چې غلی پاڅېد او داسې لږ ولاړ المارۍ غوندې کې دا تاخونه پکې دي په دې تاخونو کې ډیوې پکې بلیږي بس دا سرکټ چې کوم دی دغه شان دی دیوال ته ډډه واله او داسې کوي دا خیال شو چې یاره په دې دیوال کې دا ډیوې بلیږي دی به دا ډیوه چېرته بندوي سملي به وده کېږي بس چل به کوي خو د روان وخت نه څوک نه خبر د ځان بس دا کاهن چې څنګه دی تاخ له ورغلی دی نو د منځ په دې تاخ کې یو خنجر پروت دی دا یې راغستی دی څنګه چې دا راغستی دی بس په دغې باندې دغه منتر پوکلی دی او بس ناګهانه راتاو شوی دی او د دې سرکټي طرف ته یې دا خنجر راوځارلی بس د دې سرکټ چې په ځان پوهېده چې یاره یا خوشي یا دې خوشي یا څه چل کېږي څه نه کېږي بس دا خنجر چې راغی د هغه په مرۍ ولګېد چې څنګه یې په مرۍ ولګېد بس د هغه سر یو طرف ته ګزار شو او تنه یې بل طرف ته ګزاره شو د کاهن ورمنډه کړه او د ده را سره داسې راونیوته چې ښه ته هغه ځوان یې چې زما سره یې دا ګوتې کولې تا به زه اوس خوښ شم بس هغه یې په یو تیلې کې اچولی دی بیا هغه خپل بوت ته مخې ته ناست نو هغه بوت ورته ویلي چې ته داسې کار وکړه دا سره چې کوم دی دا ویسه او د ښار نه بهر چې کومه یو اسیبي مخبره ده
داسې مقبره ده چې په هغې باندې چې کوم دی نو همیش د بدو روحونو او د دغه څیزونو چې کوم دی حکومت خطرناکه مقبره ده. دا هغه مقبرې ته یوسه او په یو سوري قبر کې دا ښخ کړه او د دې تنې به دغه ورکړم. بس کاهن چې کوم دی د هغه ځای نه هغه سر په هغه تیلۍ کې واغسته بهر ته راووت، آس ته وخوت او روان شو. او دا تنه چې کوم ده د سرکټې ده دغسې پرته ده، د دغه شادو دا بوت چې دی د ده د سترګو نه یو شعاع راله، رڼاګانې ترې رالې او په دې تنه باندې ولګېدې او دغه تنه چې کوم دی د سرکټې ده دغه ځای نه غیب شو. کاهن جادوګر چې اوس دی آس ته ختلی دی او ښه په رفتار کې کوم دی روان دی. د شپې وخت دی او د دې کلي د آبادۍ نه د ښار د آبادۍ نه ووت او شاړو ته لاړ، ښه پوره لرې لاړ. خو پوره سفر چې ده وکړو نو د یو مقبرې ته دی ورسېد. زاړه زاړه قبرونه دي پخواني. دا مقبره چې ده دا په اسیبي مقبرې باندې مشهور ده او خلکو کې په دغه دور کې داسې خبره مشهور وه چې په دې کې چې کوم دی نو د ورځې پکې هم روحونه ګرځي، د شپې پکې هم ګرځي او خلک خوري. داسې ډېرې قسمه قسم خبرې مشهورې وي او دا داسې خوشي مقبره وه چې په دغه مقبره باندې به مرغۍ چې کوم دی نو هغه به پې هم د یرې نه په دغې له پاسه نه تله. که چېرې به پې له پاسه لاړه نو بس څنګه چې به دې قبرونو له پاسه شو بس پړ 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 جو راوبغورېده، په هغه ځای به چې کوم دی نو مړه شوه. خو دا کاهن جادوګر چې کوم دی نو دی یېرېده هم نه او څه خطره یې ځکه نه و چې دا پخپله زبردست جادوګر او کاهن و. نو په دغه قبرستان کې چې کوم روحونه یا بد روحونه یا کومې بلاګانې وې هغه به د ده نه یېرېدې. کاهن راغی په دې مقبره کې ګرځي ګرځي ګرځي، د مقبرې په دې منځ کې ده ته یو داسې قبر میلاو شو چې د هغې منځ چې کوم دی په کته ناست و، سوری پکې شوی و. د هغې نه لږې خاورې را بهر کړه، سوری واضحه کړه او دا سر چې کوم دی د هغې ته ورغوځار کړه او له پاسه یې پې خاورې بیا بندې کړې او بیا د هغه ځای نه واپس راغی. نو دغه زموږ نننی 10 نمبر قسط د خیره سره را روانو ویډیو کې انشاءالله کوشش به کوم ورځ دوه کې به کېږي انشاءالله دوباره به دونه نه لیټ کوم. دا قسط چې کوم دی لنډ و د خیره سره، بل قسط به هم لنډ او انشاءالله بس 3-4 قسطونه پاتې دي، دومره لانجه پکې نور نشته د خیره سره. او دا قسط چې کوم دی د خیره سره قابو ده. امید دی چې ستاسو به ډېره خوښه شوي او خلک یې ډېره خوښوي هم. نو د را روان قسطه پورې، را روانې قصې پورې زه ستاسو نه اجازت غواړم. ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.